رئیس الوزرا د علومو اکاډمۍ له پوهانو غوښتي چې هیواد کې د شته ستونزو د حل لپاره دې خپلې مشورې ورسره شریکې کړي. هغه د افغانستان علومو اکاډمۍ کې د دوامداره ودې په نوم یو علمي سیمینار ته په استول شوي پیغام کې دا غوښتنه کړې ده. د هیواد یو شمېر پوهانو په دې علمي کنفرانس کې د ښې حکومتولۍ په ودې او فرصتونو خبرې کړي دي. دا پوهان دلته د علومو اکاډمۍ لخوا د پایداره پرمختګ افغانستان په نوم علمي سیمینار کې راټول شوي وو. سیمینار ته په استول شوي پیغام کې رئیس الوزرا د هیواد له ټولو پوهانو غوښتي چې د ستونزو او ننګونو د حل لپاره د ورسره لازمي مشورې شریکې کړي. ټولنیزو اقتصادي او د ژوند چاپیریال اړخونو ته لا زیاته پاملرنه د پایښت لرونکي پرمختګ له مهمو اهدافو څخه دی. بنسټ جوړونه او ښه حکومتولي نور مهم اړخونه دي. د افغانستان اسلامي امارت تر بل هر وخت د یادو مسایلو د تطبیق لپاره لازم شرایط برابر کړي دي. د سراسري امنیت او ټولنیز عدالت تأمین او د فساد له منځه وړل چې اوس یې موږ شاهدان یو د پالیسیو په تطبیق او د پایښت لرونکي پرمختګ په اهدافو کې ممید واقع کیږي. د علومو اکاډمۍ لخوا د پایداره پرمختګ افغانستان په نوم علمي سیمینار کې ډیرو څیړونکو د شته ستونزو په ډاګه کولو او د راتلونکو فرصتونو په لارو چارو باندې وغږېدل. د لوړو زده کړو وزارت وایي دوی د خلکو پر وړاندې مسؤل دي. نو دا بیلګه به دنیا ته وړاندې کوي چې دغه د اسلامي نظام د تطبیق وړ دی، په دغه ډول تطبیقیږي او دغه ډول کامیابیږي، دغه ډول د نړۍ سره چلن کوي، دغه ډول خپل ولسونه په ځان راټولوي، دغه ډول د پرمختګ خواته ځي، دغه ډول په ځان بسیا کیږي، خودکفا کیږي، طرح ورسره شته، پروګرامونه ورسره شته، حل او بدیل لري. د قانونو او پټرولیم وزارت هم یادې غونډې ته خپل پیغام وړاندې کړ او د دوامداره پلانونو په تطبیق کې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د کال په جریان کې عواید ډېر شوي دي. وزارت معادن و پترولیم امارت اسلامی افغانستان با به میان آمدن حاکمیت نظام اسلامی در کشور سعی وافر در جهت رشد این منابع به خرج داده تا از این طریق بتواند موجبات رشد اقتصادی کشور و بالا رفتن عواید ملی را فراهم ساخته و کشور عزیزمان را به سوی استقلال مالی، انکشاف زیربناها، ایجاد اشتغال، پایداری اقتصادی و اجتماعی و خودکفایی راهنمون سازد. خو د ښې حکومتولۍ په برخه کې سرمحقق وایي د یوه ښه حکومت لپاره د خلکو ګډون په دولت کې مهم دی او دې لپاره د اقتصادي او ټولنیزو پروګرامونو په جوړېدو ټینګار وکړ. امنیتي سکتور دی، زموږ تاسو عدلي او قضایي سکتور دی، زموږ تاسو د تجارت او صنعت سکتور دی. که چیرې موږ په واقعي شکل باندې موږ وغواړو او یو منظم جامع برنامه د اقتصادي ټولنیزو پرمختګ لپاره ولرو، موږ کېدای شي چې نه یوازې د داخلي امکاناتو څخه بلکې کېدای شي چې موږ د بهرنیو هیوادونو څخه او همدارنګه د خصوصي شرکتونو څخه موږ دا غوښتنه وکړو چې په افغانستان کې پانګونه وکړي تر څو د افغانستان اقتصاد ته موږ یو جهش یو حرکت ورکړو. د پایداره پرمختګ نظریه لومړي ځل لپاره په کال 1970 کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې رامنځته شوه چې په دې کې ټولنیز، اقتصادي او سیاسي برخې هم شاملې دي.